هیواد کې د کرونا وایروس د اعمارو په ټیټېدو سره حکومت اعلان وکړ چې د روغتیایي ټکو او لارښوونو په پام کې نیولو سره تمه ده د زمري میاشتې په 15مه ټول زده کړیز مرکزونه او پوهنتونونه پرانیستل سي. د هرات پوهنتون د عامه اړیکو مسؤل ګلاب الدین خپلواک وایي چې دا اقدام د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ د روغتیایي لارښوونو مطابق لکه د فزیکي واټن رعایت کول، د ماسک او لاسکشو اچول، د ټولګیو ضد عفوني او نور اړینو مواردو په پام کې نیولو سره ترسره کیږي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې واورئ. هیواد کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره حکومت پریکړه وکړه چې د دې وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د مکاتبو او پوهنتونونو په ګډون ټول زده کړیز مرکزونه وتړل سي. د کرونا ناروغۍ د اعمارو په ټیټېدو سره افغان حکومت اعلان وکړ چې د روغتیا لارښوونو په پام کې نیولو سره تمه ده د زمري میاشتې پر 15مه ټول زده کړیز مرکزونه پرانیستل سي. د هرات پوهنتون د عامه اړیکو مسؤل ګلاب الدین خپلواک وایي په دې طرحه کې د عامه روغتیا وزارت لخوا صحي لارښوونې لکه فزیکي واټن، د ماسک او لاسکشو اچول او په ټولګیو کې د زیاتو محصلینو کمول هغه موارد دي چې باید په پام کې ونیول سي. کومه طرحه چې په نظر کې نیول شوې ده دا ده چې محصلین به هغو ته ماسکونه توزیع کیږي او بهداشتي فاصله بهداشتي مسایل به مراعاتوي، فاصله به مراعاتوي. هغه مسایل چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره ضرورت دي او د صحت عامې وزارت او ډاکټران موږ ته توصیه کوي په هغه شکل باندې به د لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه د سمستر شروع کېدل په هغه شکل باندې یعنې په هغه محدودیتو باندې به وي، فاصله به مراعات کیږي، ضد عفوني کیږي، به هره ورځ به صنفونه ضد عفوني کیږي او صنفونه به پر څو ټایم مختلفه باندې تقسیمیږي. ښاغلی خپلواک دغه راز زیاتوي چې د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر هرات پوهنتون به په ورځني ډول 3 ټایمه فعالیت لري او هغه ټولګي چې د محصلینو شمیر پکې زیات وي ورځ تر میان به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. په ډېر احتمال سره په ورځ کې به 3 ټایمه فعالیت وکړي او صنفونه چې هغه ډېر شلوغ وي فاصله به مراعاتیږي او په زوج و فرد شکل باندې به راځي، یعنې نمایي صنف شاید یوه ورځ راځي، نمایي صنف بله ورځ راځي چې هغه مراعات د فاصلې وشي چې کرونا ویروس بیا نشر نشي او پخش نشي. بلخوا هرات پوهنتون محصلین د حکومت د دې طرحې څخه هرکلی کوي او د اکاډمیکو مرکزونو او پوهنتونونو زیات ځنډېدل د ځان او هیواد په تاوان بولي. اینکه ماسک باید داشته باشن، ضد عفونی شن و فاصله شاگردان داخل سین باید او به شکل حضوری که قبلا بود نباید باشه، سینف یا 2 بار یا 2 تقسیم یا 3 تقسیم شن، تایم‌های درسی تقسیم شن تا داخل سینف با فاصله اجتماعی بیاین درس رو بخونن و من فکر می‌کنم مشکل خاصی پیش نمیاد. طرح که ارائه شده عملیشه، یعنی همونطور که گفتن فاصله اجتماعی هم رعایت شه و صنف‌ها 2 شه. به نظر من شروع کنن درس‌ها بسیار خوب میشه، بخاطر که از تحصیل هم اگر بازبانیم فکر نمی‌کنم به نفع مردم و به نفع محصلین و در کل به نفع کشور باشه. همدې حال کې د هرات پوهنتون یو شمېر استادان محصلینو ته د زده کړې لپاره تیاری ښیي، خو وايي په دې برخه کې باید د شته ننګونو د له منځه وړلو لکه د ټولګیو کمښت او روغتیایي برخه کې همکاری ورسره وسي. من فکر میکنم اکثر استادا با آن که با مشکل مواجه میشن اما نظر به که حال شرایط آمادهش یک شرایط بحرانی هست در مملکت، نظر به این موضوع آمادگی خود دارن و میرن درس خود میدن با آن که با مشکل مواجه میشن، اما این همت دارن که بیان برن یک رقم کمک بکنن تا او زمانی که ضایع شده و از بین برفته او رو به نوعی جبران کنن. اما این چالش ها رو باید در نظر بگیریم و به نوعی بعضی از برنامه های داشته باشیم برای از اینکه مثلا اتاق درسی کم نیاریم یا بعضی مشکلاتی که مواجه میشیم با او یک رقم رفع شه و برنامه‌ریزی وجود داشته باشه. د هرات د والي ویان جلنی فرهاد وایي چې د اسانتیاو او صحي لارښوونو د چټکتیا په برخه کې د اړوندو ادارو سره یې بشپړ تدابیر په لاس کې اخیستي دي. با اساس اطلاعی که از طریق رسانه ها برای ما هم رسیده ای است که در 15 ماه آینده اگر وضعیت این گونه باشه و تهدید کاهش پیدا کنه، مکاتب و پوهنتون ها مجددا به فعالیت خود آغاز میکنن و طبیعتا ما هم در سطح ولایت هرات از طریق ادارات زیراب معارف و پوهنتون تدابیر لازم به خاطر رعایت تدابیر صحی رو دست میگیریم.
په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د روان کال د حمل میاشتې راهیسې د ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون ټوله زده کړیز مرکزونه بند پاتې شوي دي.